د هند د پاکستان په جوړېدو کې د ظاهر شاه هغه تېروتنې ډېرې مهمې دي چې په هغه وخت کې دا خبره ونه منله چې دلته یو هېواد جوړېږي د دوی په خاوره باندې دوی د داسې سالډ اکشن واخلي بیا دا ټول خلک موږ پکې ملامت راځو دا صحیح خبره ده. زه له همده سره په هغه سینس کې مطلق موافق یم چې دغسې چل باید وشي. ما ته هم داسې ښکارېږي چې افغانستان جعلي هېواد ده او حمزه ته هم دغسې ښکارېږي، خو په حمزه بیا بیرته دماغ شک ده چې دغه خبره خو به حمزه له بلې خوا نه راته کوي، داسې نه وي چې دا زه چې کومه هستي او نسي لرم دغه هم رانه پکې لاړه شي په دغه ګیم کې رانه سوه. دا ډېره مهمه ده، مهرباني وکړئ. برمل صاحب موږ مشرانو په کلي کې ویلې داسې خبره دې وکړه چې نه یې سر معلومونه یې کونه نه دې زما خبره صحیح ترجمه کړو، نه دې خپله څه ګډې وډې دي ویلې، نه دې زه پوه کړم، نه دې ولس پوه کړو. نو زه به ستا په خبرو غلی شم، د بل چا سوال به ولم. مننه. وروره زه تا نه یو سوال لرم چې تا همیشه د افغانستان په مشرانو غږېږې، په افغانستان غږېږې، ته ولې د کوچې پښتونخوا دا د فاش په باره کې د دوی په خلاف ته ولې نه غږېږې؟ دا پښتون کې په پښتون وژني د دوی په خلاف ته ولې غږ نه پورته کوې؟ چې هغه جرګه چې وشوله په دې کې ته غلی وې، د ګیلمان چې دا چې شهید شو د دې باره په اړوند ته هېڅ غږ پورته نه ته ولې همیشه د افغانستان او د افغانستان په مشرانو غږېږې but you fail to speak on د همدې کوټې پښتونخوا دا پښتون په پښتون چې وژني د دې په خلاف ته ولې غږ نه پورته کوې؟ ولې هېڅ بحثونه شا نشته؟ مننه. مننه خورجان. په الله ګران شي ښایسته سوال دې وکړو. خورجان زما د پروفایل باندې به کلیک وکړي لاړ به شي او زما ټولې ویډیوګانې به وګورې. هغه ټولې ویډیوګانو کې بیا چېرته د افغانستان موضوع زما په ویډیوګانو کې پیدا کړه. زما چې څونه ویډیوګانې هم دي یو ویډیو راواله ته خو په لایفو کې غږېږې، لایفو کې زما متوجه شوې یم خپل لایف کې ته غږېږې. اول چې د کوم سوال وکړو زه به هغې جواب درکړم. سوال انګریزانو په افغانستان غږېږي، همدا په پښتون په منځ کې سوال بدل شو که نه اسما خوره په منځ کې سوال بدل کو ته نو اوس به زه بدل جواب درکوم. اولنی سوال ته دا وکړو چې ته یوازې د افغانستان په مشرانو غږېږي. اسما خور د افغانستان مشران ستا مشران نه دي، هغه زمونږ مشران دي. ابدالي زمونږ مشر دی، عبدالرحمن زمونږ